پاک افغان تورخم پولیس را نږدې په 200 دکانونو مشتمل لنډی کوتل تاریخي سرای بازار دی چرته بچي د ضلع خیبر سره د افغانستان ننګرهار جلال آباد او کابل نه هم خلک سودا اخیستو لپاره راتلل د تیر کال 15 اگست نه په افغانستان کې بدل شوی سیاسي صورتحال او په بارډر سختو پالیسو په وجه نه یوازې افغانان بلکې تاریخي بازار هم لوی اثر کړی دی دغه د لپاره کې راغلی مطلب مخکې چې ګیټ کولاو نو برني خلک به ډېر زیات راتله بازار ماشاءالله ډېر زیات ورسره خو نو اوس چې ګیټ سخت شو نو بالکل مونږ له اوسه بربرني خلک نه لیدلي کله نه چې افغانستان ګیټ سخت شو پولیس رات تر جوړ کړه کنه بالکل مونږ لوړګي دکانداران یې تخت ته جوړ کړیو هغه خپل پیسونه څه هم پکې نشو ګټلای روزانه په بنیاد زرګونو افغانان د دې بازار نه سوداګانې اخیستې کوم سره چې دلته ډېر تجارت کېدو اثرات خو ظاهره خبره ده چې مخکې به چې کوم حالات په موږ باندې دی وخت کې وو موږ به چاته خبرو کړو جوګم نه وو اوس دومره حالات ګډوډ شوي راته چې بس ناست یو کارګر راولو کېنو مطلب کاروبار یو په دوه باندې کمای راغلی را سره نو په کار ده چې دا ګیټ کې لږ اسانتیا راشي په کار ده چې مطلب یو رونه یو شي هغه درې راځي موږ علي وردرمو اوس د خلکو کمیدو له وجې تاریخي بازار دکانداران پریشان دي او بازار نه په تیښته مجبور دي سید هارون شینواري مشرق ټي وي لنډی کوتل